سټ راله مات کړی. دا ولي ما ته وایي چې ته ځان له موبایل والا یا 11,000 روپۍ وروړه چې تاسو پاس کوم یا موبایل والا هغې نه کوه. چې مونږ موبایل واغوشو مونږ دونه کوشش کړی مونږ میټانه سبق مونږ ټول دغه کړی چې زمونږ پیپر یې ما ته خپلې پیپر یې وښایه زه بینچ له راویشم ما یې سټ مات دغه چې مونږ باندې سرکاري بکونه خرڅوي او بل څوک فیل شي میډم ترنه 11,000 6,000 روپۍ والي هغه بل کلاس ته پروموټ کړي او مونږ باندې یو ماشوم یې لیسټ هم مات کړی هغه ماشوم مونږ سره ولاړ د هغې نه که تپوس کوئ نه کونه خو سرکاري وي او سرکاري بکونه ناٹ فور سیل په لیکلي به مونږ په 400 روپۍ باندې یو بک خرڅوي. نو دې تاسو سره څه ثبوت دی چې مطلب تاسو باندې دا د کتابونه یا په پیسو خرڅوي؟ په 150 ماشومانو باندې اوس هم خرڅ کړل. ها تاسو دا درخواستونه نیولې دي په دې درخواست کې څه لیکلي دي؟ دې درخواست کې مونږ هم دا لیکلي دي خو مونږ باندې بکونه خرڅ کړي او بل کلاس چې کله نه کلاسونه سٹارټ شوي زموږ کلاس ته یو ټیچر هم نه راځي مونږ ته سبق هم نه ښایي او وایي چې ځان له موبایل واخلئ موبایل نه کورسونه کوئ میټا باندې اجازه کړی په سرټیفیکیټ یې درکوم. ولې زما مور امي مې راغلې وه هغې ویل چې په دې لوښي انځئ او دا جارو پې وښئ دا د تعلیم کولو جینۍ نه ته دا کېنوئ دا ورته پرنسپل یې ویلو دا ورته پرنسپل یې خپله ویلې او بیا یې پسې خندان کوله مزاق یې ورپسې کولو. ما ته وایي چې څه کولی شي وایي په دې کور کې جارو وهه دا سبق خلک نه دي چې څوک راشي وایي سبق دې کې به د مالداره خلک یوازې سبق وایي خو بیا داسې کار یې وشو چې هغې کې څلور جینکۍ چې کوم دی هغه یې پرېښوي هغه اوس هم پرایویټ سبق ورکوي د یو جینۍ پکې مور او پلار مړه دي ماماګانو پې سبق ویلو او هغه چې کوم دی هغه دا د اسکول یې پې پرېښو. اجی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو نواز منګل یما ګرانو کتونکو دا زما په شاته چې تاسو کمې د وړې ماشومانې دا د سکول زده کوونکي دي د پیښور ګورنمنټ های سکول په لړمه کې د دې نه به تپوس کوم د ګورنمنټ های سکول لړمه د هغه سکول زده کوونکي دي دغه ماشومانې دې تېره ورځ هم یو فریاد یو احتجاج د پریس کلب وړاندې کړی و د دې څه مطالبات دي چې د دې د مطالبات کې اخر دې تاسې چې د دې په دې لاسونو کې تاسو کتلی شئ چې مطلب ډېر زیات درخواستونه دي چې پته نه لګي چې دې د یورپ دپاره دې ته سکالرشپ میلاو شوی دی پته نه لګي چې دې ته کم داسې لاټ د دې راوتی دی دا لاټ تاسو ته ښیمه نوم دې څه دی؟ شبنم. ها بچې دا راته ووایه چې تاسو تېره ورځ هم احتجاج کړی و د سکول مخې ته دا کم سکول دی ړومبی د سکول نامه ووایه؟ ګورنمنټ ګرل های سیکنډري سکول لړمه پېښور. ها لړمه دی که نه تاسو ولې راوتي احتجاج کوئ د څونه ورځو نه هغه ورځ تاسو پریس کلب مخې ته احتجاج کړی اوس تاسو ولې راغلي یې؟ هلته میډم زموږ پریس کلب مونږ احتجاج وکړو خو مونږ ته څه انصاف میلو نه شو میډم زموږ نه خبر اوري او زمونږ دا دغه دی چې مونږ باندې سرکاري بکونه خرڅوي او بل څوک فیل شي میډم ترنه 11,000 6,000 روپۍ والي هغه بل کلاس ته پروموټ کړي او مونږ باندې یو ماشوم یې لیسټ هم مات کړی هغه ماشوم مونږ سره ولاړ د هغې نه که تپوس کوئ نه پرنسپل تاسو باندې بوکونه خرڅوي یا تاسو باندې په پیسو خرڅوي یا بوکونه خو سرکاري وي او سرکاري بوکونه ناٹ فور سیل په لیکلي به مونږ په 400 روپۍ باندې یو بک خرڅوي. نو دې تاسو سره څه ثبوت دی چې مطلب تاسو باندې دا د کتابونه یا په پیسو خرڅوي؟ په 150 ماشومانو باندې اوس هم خرڅ کړل. ها تاسو دا درخواستونه نیولې دي په دې درخواست کې څه لیکلي دي؟ دې درخواست کې مونږ هم دا لیکلي دي په مونږ باندې بکونه خرڅ کړي او بل کلاس چې کله نه کلاسونه سٹارټ شوي زموږ کلاس ته یو ټیچر هم نه راځي مونږ ته سبق هم نه ښایي او وایي چې ځان له موبایل واخلئ موبایل نه کورسونه کوئ میټا باندې سبا هر سوال موجود دی. نه دا هم راته اوس ووایي که نه چې تاسو ته هغه پرنسپله داسې هغه کوي تاسو احتجاج هم وکړو تاسو راملې نو تاسو ته څه میلاو نه شو؟ هېڅ هم مونږ ته میلاو نه شول او د هغې دپاسه مونږ ته پیښې هم کوي. څنګه؟ د هغې دپاسه مونږ ته څه میلاو هم نه شو انصاف هم مونږ ته میلاو نه شو خو بیا هم مونږ ته اشارې راته کوي میسیانې ټیچرانې راپسې خاندي هېڅ هم وایي تاسو څه نه شئ کولی وایي تاسو له به مونږ سرټیفیکیټ درکوو تاسو به د دې سکول نه انشاءالله رخصتېږئ. تاسو چې کله احتجاج وکړو ته د سویم کلاس زده کوونکي کم کلاس کې سبق وې؟ زه په 6 کې. په 6 کې سبق وې نو چې تاسو احتجاج ارسه وکړو نو د هغې نه بعد هم بیا د پرنسپلې یا ستاسو چا وانه اورېدو؟ هېڅ چا هم ونه اورېدل بس مونږ احتجاج وکړو او ټیچران مونږ له بس دمکي راکوي اوس چې تاسو احتجاج کړی په سرټیفیکیټ یې درکوو. ښه نو اوس به تاسو ته سرټیفیکیټ درکوي. تاسو نن ډي او افیس ته رالې ډي او پکې څه وویلو؟ ډي او وایي چې بس خو زما شاګردان دي او زموږ رشته دار دي زه سم نشم ویلی او چې څه ما د خپل شاګرد وایي خپله رشته داره زموږ میډم د ډي او رشته دار ده چې موږ ته څه هغه وایي موږ به د هغې منو موږ ستاسو نه منو ډي او زموږ خبره ونه اورېده.
تاسو د تعلیم نه خرابېږي؟ ولې نه دا پچھله یو سال نه موږ ته څوک څخی نه زموږ کلاس ټیچر راځي موږ همداسې یو کال یې موږ له ضایع کو او چې اوس ریزلټ دی 80% هر کال له دی داسې وباسي فیل او هغې کې دی بیا اعلان وکړي چې وایي 11,000 روپۍ 6,000 روپۍ وروړه موږ به تاسو بل کلاس ته پروموټ کړو. خفه کېږئ نه چې تاسو دونه احتجاج هم وکړو حکومت له سویل غواړي او زمونږ د حکومت وزیر تعلیم نه سیکرټري سپیشل سیکرټري ایجوکیشن ډیو د ټول نه دا امید ده چې موږ سره مدد وکړي. که بیا هم تاسو خو چې کم دی د ډېرو ورځو نه راوځئ او احتجاج هم کوئ لکه دا څونه مطلب ګرانو کتونکو لکه د افسوس خبره ده چې لکه اوس د شپږم اووم اتم زده کوونکي راوځي پریس کلب مخې ته احتجاج د ډیو ته راځه مینت کوه زاري کوه بیا هم ستاسو نه اوري هم بچیا بیا هم زمونږ نه اوري بیا هم زمونږ هغوی خبرې نه اوري. تاسو سره څه مسایل دي څه مسلې تاسو دغه پرنسپل یې جوړې کړي دي؟ دې پرنسپل بس دا ټیچرانې دي موږ ته وایي چې تاسو د موبایل نه کورسونه زده کوئ موږ غریبانان خلک یو موږ سره د موبایل وس چېرته دی موږ دې تعلیم د سکول لپاره کاپیانې نشو اخیستی اوس یې موږ نه بیک اخیستی دی یا په سټاف روم کې ایښی دی چې تاسو له موږ سرټیفیکېټ درکوو تاسو چې پیسې راوړئ. والدینو ته یا مشرانو ته ونه ویل چې هغوی ورسره خبره وکړي؟ ولې زما مور امي مې راغلې وه هغې ویل چې په دې لوښي انځئ او دا جارو پې وښئ دا د تعلیم کولو جینۍ نه ده دا کېنوئ دا ورته پرنسپل یې ویلو دا ورته پرنسپل یې خپله ویلې او بیا یې پسې خندان کوله مزاق یې پسې کولو. ته راته ووایې بچیه ته سویم کلاس کې سبق وې؟ زه اتم کلاس کې سبق ویم. ته وایه تاسو څه مطالبات دي څه ویل غواړئ؟ موږ دا ویل غواړو چې تاسو د میډمانې ریټایر کړئ چې موږ ته نورې میډمانې راشي او موږ ته د ښه دغه وښیي دوی موږ ته د ښه صحیح سبق نه ښیي او چې پرچو وخت راشي بیا موږ ته پرچې راکړي او هغوی کې بیا موږ له څه نه راځي بیا موږ له دغه شانې پیل کړي چې موږ دې دغه ته بیا راوځو نو بیا خلکو پسې خندا کوي او دغه ورپسې کوي چې تاسو هېڅ هم نه شئ کولی. څه سوې بیا؟ یا موږ سره موږ چې سکول ته راځو چې کله لیټ شو نو موږ خپله میندې داسې زموږ غریبانان یو چې موږ سکول ته لیټ راشو دغه لاره که څه مسله شي لیټ شو نو موږ ته بیا یو ځل جوړ کړی په هغې کې موږ ودرې چې پیسې را سره نه نو بس نه هم دنه کوي پیسې را سره بس موږ بیا خپل سکول ته دننه اوس یې تا نه هم پیسې اخیستې دي د کتابونو خو هم باندې خرڅ شوي او بل کال یې مو او دا کال یې اوس بیا پیسې غواړي 100 روپۍ د کتابونو غواړي 400 روپۍ باندې یو بوک خرڅوي 4,000 جوړېږي. دا بوکونه سرکاري دي که نه؟ دا سرکاري بوکونه دي په تاسو یې اوس خرڅ کړي دي؟ په مونږ خرڅوي اوس مونږ ته وایي چې تاسو ایډمیشن وکړئ خو 11,000 روپۍ راوړئ مونږ به تاسو له پاس کوو. څونه داخله راوړئ؟ 11,000. دا ولې؟ بس دا اوس میډم غواړي نو سرکاري سکول والم تاسو نه مطلب وایي چې 11,000 روپۍ راوړئ؟ او سرکاري سکول والا میډم مونږ ته همدغه وایي. تاسو دا تعلیم ګران نه شو؟ تعلیم هم ډېر ګران شو دې نه پرایویټ ښه خو مونږ غریبانان خلک یو مونږ ویل چې سرکاري سکول ته به لاړ شو خو هغوی زمونږ نه اوري هېڅوک هم زمونږ نه اوري. دلته دا خوا کې دا دفتر والا دا ډیو هم زمونږ نه اوري هغه وایي چې دا زمونږ رشته دار دي نو تاسو داسې کار وکړئ چې مونږ به د هغې اورو چې هغوی څه ویله به رښتیا تاسو دروغ وایئ. دا ټول کار په دې سکول کې څوک تاسو سره کوي ټیچر کوي که پرنسپله کوي؟ دا یو ګروپ دی یو میډم دا او 5 ټیچرانې دي. تاسو چې کم دی د څومره وخت نه په دې سکول کې سبق وایي دې سره خبر؟ مونږ داسې 2 کاله کېږي چې پرنسپل یې څومره وخت شو؟ دا پرنسپل خو اوس راغلی خو دا زما مور ته چې زما 3 کاله کېږي خو خبره د چا نه په دې دونه ټایم کې مطلب شکایت نه اوس ولې پیدا شو؟ شکایت خو مونږ اول هم کوو خو زمونږ څوک نه اوري. اوس هم ستاسو دا مطالبات یا خبره وانه اورېده بیا به څه کوئ؟ بس بیا به موږ فیملی والا موږ سکول ته نه پرېږدي بس کور کې به کښېنو دا خو غریب خاندان نه یو موږ باندې بیا څوک سبق نه وایي. مطلب دا تاسو ته لږ دا راکړه دا درخواستونه هم دي ته څه ویل غواړې زویا؟ موږ له دا زمونږ چې هر کال موږ له دی یو کال ضایع کي او چې موږ کله خپل تپوس کوو وګوره ما خپل تپوس کړی ما له سټ مات کړی دی. دا چا؟ مس هما. هغې په تا باندې سټ یې راله مات کړی. دا ولې؟ ما ته وایي چې ته ځان له موبایل والا یا 11,000 روپۍ وروړه چې تاسې پاس کوم یا موبایل والا هغې نه کوه چې مونږ موبایل واغوشو مونږ دونه کوشش کړی مونږ میټانه سبق مونږ ټول دغه کړی چې زمونږ پیپر یې ما وتېل ما ته خپلې پیپر یې وښایه زه یې بینچ له راوویشتم ما یې سټ مات کو. نو په دې باندې تاسو شکایت کړی دی؟ نه نه هم دی میډم ته هم کړی دی میډم زمونږ نه اوري. نه نو تا سټ مات شو تا دونه میډیکل په دې باندې رپورټ وغیره؟ میډیکل را سره شته. میډیکل تا سره شته. ګرانو عزتمندو د دې دا خبرې هم تاسو واورېدې دې کې هم لیکلي دي چې یاره کم سپیشل سیکرټري دی د ایجوکیشن هغې ته یو ګزارش شوی دی چې زمونږ په سکول کې مونږ سره ناانصافي کېږي. لیټ فیس هغه چې موږ کله سکول ته دننه شو نو موږ له مور او پلار 10 روپۍ راکړي
او چې دلته کې دی مونږ ورته چې مونږ ټایم سره دغه شو مونږ ته وایي چې ستاسو ګړۍ خرابه ده او 2 منټه مونږ ټول لیټ شو او چې کله مونږ ولا 50 روپۍ فاین غواړي کله 30 غواړي چې مونږ سره پیسې نه مونږ ټول ورځ په روډ د سکول نه بار دا ستاسو سکول دی که دا چېرته دا قومي خزانه پې دي چېرته ډکوي بس پته نه لګي دا او زمونږ لیټ فیس د میاشتې 1.5 لک روپۍ جوړېږي پته نه لګي چې په هغې دی څه کوي او چې مونږ بیا خپل دغه کوو نو بس بیا وایي داسې دي او داسې دي بس وایي سکول کې نه او پکې مونږ ته نه لګېدل خپله پکې مونږ ته پکې ورکړي او خپله وپیس کړي پکې ځان ته ولګوي بس ګرانو عزتمندو دا تاسو دا درخواستونه اوس مطلب یو درخواست نه دی چې زه تاسو ته ووایم 15 د دې په لاس کې شو دا واله دا یو 20 به شوي داسې دا اوس دا هم تاسو ته زه اوس وښیم دا ټول مال تاسو کراږي که نه نو د خیره سره دې نه یو ګټه چې کم د جوړه شوه دا به زه هم د دې په مطابق دی وایي چې یاره مونږ 100 درخواست ته یعنی مطلب چې کم د سکول زده کوونکي دي د شپږم نه واړه تر 9 یا 9 پورې ورځه ورپسې او دا زده کوونکي وینا ده چې مونږ په دغه پرنسپل باندې یا پرنسپل باندې شکایت او دغه نه اوري ډیو ته رالو نو ډیو یې هم نه اوري احتجاج هم وکړو احتجاج کې هم څه ونه شو نو دغه غږ تاسو ته ږدو دا د هغه تعلیمي نظام باندې دغه ماشومانو دغه د خبرې چې کم دي هغه یو سپیړه ده که چېرته یقین وکړي اوري په سور نور باندې دغه ماشومان احتجاج کوي په مهذبو قومونو کې په مهذبو ملکونو کې دغه ماشومانو دپاره د تعلیم دپاره چې کم دی نور هم ډېرې زیات سهولتونه ورکوي خو افسوس دا دی چې دا پاکستان دی او د پاکستان خیبر پښتونخوا د پیښور د لړمې یو های سکول دی چې د هغې د های سکول دغه د تاسو ته مونږ دا ټول حالات وښودو نو باقي که بیا ایجوکیشن منسټر یې که چېرته وله ورورسي دا غږ خو هغه دې واوري د دې دا غږ مونږ تاسو ته کېغوستو په دې کې ایجوکیشن منسټر ته پکار دي سیکرټري ته پکار دي چې په دې کې د دې دا غږ چې کم دی که مطلب اوس به یو درخواست دی نو زه خلک وایي یو درخواست دی زه ون سایډ دی خو دا 1.5 درخواست دی نو 1.5 درخواست څنګه غلط کېدی شي افسوس کوی شو نو په دغه تعلیم نظام باندې چې کم نظام تاسو دلته د خلکو ته راوستی دی دا ړومبې خو راته دا ووایي چې تاسو بله ورځ هم احتجاج کړی دغه دا ماشومان دا ستا څه دي دا راته ووایي او تاسو ولې دغه دا احتجاج کول او راوتي دا څه مسله ده ستا د دې بچو دا خو یو کال دا زدونه شروع دي که نه د دی همدې دغه سره د دې ټیچرانو د دې دغه چې کوم دی نااهلي ده واجي دا چې پیله شروعات کېدو که نه دا ما ډیو ته هم درخواست کړی ټولو ته مې کړی نو دا پیله چې کوم دی پاس شو دي کلاسونو کې هم داخل کړی دی 15 کتابونه ورکړل او 3 ورنه کړه فزیکس او کم ارزان چې او میتس او انګلیش او دی ولا په 800 روپۍ بهر نه وای دا والی نو ما ورته ویلې زه بس ښه دي بس چې دا 15 درکړل بس دا هم ښه دي نو بیا دی چې کوم دی هفته کې ورته زه اوسګار نه شوم مزدوري ده بس هغه وخت مزدوري ده چې پیسې جمع کړم دی له پې کتابونه والم چې دغه تېرېدو مس ورته دغه کې ویلي مس نسرین قریشي دی ورته ویلې چې زموږ بهر کنټکسټ دی او د کتابونه که تاسو بهر نه والی پروا نشته دی او که دلته کې ما چا سره خبره کړې هغه به یې درله درکوي دا چې سکول کې کم کتابونه وو هغه په دې خرڅېدو هغه چې هغه به درله درکوي نو هغه به درله په 400 درکوي چې دا زه چا سره خبره کوم مېلې صحیح ده او که ورسره زوی چې په 400 درکوي بس ښه خبره ده چې دی د کتابونه واغشل بېګاله ما ته وخول ما ته وایي دا کتابونه یې په پاره کړي نو هغه نټ فارسېلو غټ غټ یې پې لیکلي وو او مکه سرکاري کتابونه چې کوم راغلي وو هغه یې په ما باندې 3 کتابونه خرڅ کړل په 100 روپۍ په 400 کتاب دا سکول والا به تاسو خرڅ کړي بالکل او چې بیا هغې کې لکه ورځې تېرېدې بیا زما بچی سره داسې زیاتې دي ټولو سره څلور چې یو 2.5 کسانو ته یې پرایویټ داخلي وکړي ریګولر سټوډنټانو او پرایویټ داخلي 100 روپۍ پرایویټ داخلي دی سره داسې وکړي چې دی ته وایي چې تاسو به ریګولر دلته راځئ هم چاته او پته هم نه لګي مور پلار نه دا چې کوم سکول کې دی نه د پرایویټ داخلي پیسې واخېستې دا یا د لندن سکول دی یا د کیلیفورنیا دی دا د امریکي سکول دی که نه سرکاري سکول دی سرکاري سکول دی شپږم کې چې کوم دی داخلي کې شپږم نه چې کله دی اووم ته شوي اووم کې پیپر یې ورکړي اتم ته شوي اتم کې چې کله پیپر یې ورکړي اتم کې ورته دا خبر وکړه چې یاره بس دا 2.5 چې پته نه لګېده دی پکې څه دغه راز پکې که نه ټولو نه پیسې واغشتې او په زور پې درخواست یې ولیکلې چې اسکول لیوینګ کا سرټیفیکیټ لکه اسکول چوړنے کا سرټیفیکیټ دا ویې ولیکئ ټول
هغه په سرټیفیکیټ یې په ولیکل او پرایویټ یې کې بورډ ته ول دغه واصل کاغذونه په بابوي برابر کې یو هفته ما د لور غږ نه کول وای پلار په مخ نه خبر وای څوک هم نه خبره وای بچی تاسو په اسکول تم راځي امتحان حال بم دی ارسه بم دی ما چې بیا دغه کو نه هفته بعد ما نه لور یې نو هفته بعد چې کوم دی ماته حال ویلو مې سیده چې تاسو تا بچی داس ولې ورکړی دی تا په کې لیکلي چې زمانه پلس واته بدلی شوی دا ولې وای په زور په سر راته ولاړو چې کیوي ورسره وای میډم ته ویل وای په زور نه واغښتو زه ورغه مالته ما आवाज اوچت کو ما ته چې ته په اخلاق دا ټولي ماشومان په اخلاق دي 2.5 ماشومان په اخلاق دي څونه درخواستونه دي 2.5 زما کوروسم دکته دا ټولي ماشومان عمل پیسو شو هیڅ نه تر اوسه پر یو کال زما جنگ وشو خو بیا چې هغه وشو به زما د کلي مشران خنر مشران دي ټولې مسلې ما له دلته واري بهر نزي ما دې ځل زما د زړه داسې پوښ کومې چې زه په د بر نه شروع کوم چې دای خبر نه کوم چې دای له مسلې دلته اواري کی او بیا د مسلې را روان نسل ته پاتې نشي چې دا مافیا کوم دی کې دا چې دا د لزه د جړې نه ختمه کوم او دا ما سره د حکومت نه مم خواستي چې هغه پرایویټ کې زلارم کې سر عالم صاحب لا کې سر عالم صاحب خو دې ژوندې ساتي په دوه ټکو پوه شو په هغه درخواست پوه شو ما له ولیکل چې آل سټوډنټ ریګولر زلارم ما میډم له درخواست ورکو ما ته غي پیخي وکي زه د یو سټوډنټ پلارم ما ته ویزه چې څه کولې شي وای په دې کور کې جارو یا سبق خلک نه دي چې څوک راشي سبق خدي کې په مالدار خلک کې واسي سبق وای خو بیا داسې کار وشو چې هغه کې سلور چې نه کوي چې کم دی هغه پرېخ وي هغه سم پرایویټ سبق ورکوي د یو جنې پکې مور او پلار مړ دي ماماګانو به سبق ویلو او هغه چې کم دی هغه د اسکول په پرېخو د دې د نه لای دا وځي زه غیر لراوته ما چې با کی خلک داسې د دې یتیمه فرنګي بیا اصلي نشي ټیک شو ستاسو دا بیا چې دغه شوي یو جنې پکې ده هغه چې کوم دی اوس پرایویټ امتحان ورکي هغه چې ته وخت کې حالت کې راشي هغه به تاسو ولګي چې دا غدي ریګولر سټوډنټ وا او د پرایویټ کړی دا او پرایویټ امتحان ورکي زما په خلا خو څوک یقین نه کوي نه د پیسو سوال شته نه مې سبل سوال د حق आवाज به چتم پریس کلب مخه ته تلم کې سر عالم صاحب زما ارس आवाज اورېدلې دي هر څه کړی دي د میډم لورغم دا و چې زما شاګردان دا سینې دي دا دي سرکاري کتابونه په ما خرڅيږي چې آل دکې مثانو د کلوې الف نبی ورته دی په بورډ باندې نه لیکي ا درخواستونه ما سره پراته دي